ستړي مسئ جلیل شیراني یم د اسلام آباد د فوډ اتارټي جی ټي روډ ترنول سنجاني ټول پلازې سره فارم هاوس په فارم هاوس کې 1000 کیلو د خره غوښه او 40 خره په ګودام کې تړلي. دغه د اسلام آباد فوډ اتارټي چې کاروایی وکړه او دغه 1000 کیلو غوښه او 40 خره په موقع باندې دالته تړلي وو او دای برآمد کا. دغه علاقه د سنجاني ټول پلازې تانه سر راځي او پېښور چې کوم دغه جی ټي روډ دی د ترنول اسلام آباد. ویل کاري چې په دغه ځای کې یو غیر ملکی چینیز هم گرفتار شوی دی چې هغه دغه څرمنې او دغه پیکینګ کار یې کاوه. د اسلام آباد په مختلفو ریسټورنټس کې د اسلام آباد نور دغه چې کوم فوډ دغه سٹور کوي پیکینګ والا په دغه دنیا دغه کې استعمال شوی دی. اوس پته نه لګاږي چې په دغه اسلام آباد پنډۍ کې خو موږ هم دلته یو چې موږ به دغه غوښې خوړلې وي که به مې خوړلې. خو یو ورځ تقریبا تر غټ اختر له مخه یو بل انډیوال را سره و او یو زه وم مړۍ مې راواخیسته وریځې وې د چرګې بوړو سالن او کیمه وه خوړلې مو څو ګولې چې هغه ملګري وخوړلې ما ته یې وویل چې دغه کیمه ټیسټ کول پکار دي دغه چک کول پکار دي. بس او کیمه ډېره خوږه وه ډېره ښه زبردسته ذایقه یې وه. بیا ورخو داسې وي چې الټۍ رالې خو پر ځان مې ډېر زور وکړ. هغه ته هم غوسه راله چې د مړۍ په منځ کې نورې دغه م راواخیستل او څه دا خبرې کې. خو بهرحال کیمه م هم وخوړله او دا اوس ستره روزه کښې هم دغسې یو کار وسو چې ما د روزه مات په ټیم کې دغه د غټې غوښې سالن و او مړۍ مې پکښې ماته کړه صوبت مې جوړ کړ. یوه ګوله مې وخوړله دوه مې خوړله ویښته پکې رالی چې راومېز بلکل تک تور ویښته وو. نو بس الټۍ مې ووهلې کنګې مې ووهلې مالدارو د خره غوښه وخوړله که د څه دغه وه. خو بهرحال بل ملګری رالی هغه ماته دا تسلي راکړه چې دغه چې کوم مشې دي دا کټي دي د دوهم دغه کلک کلک ویښتان وي تور دا چیرې دغسې غوښه ده دا به چیرې دا مشې د کټي دغه خو زه یې مطمئنه کړم بهرحال چې له کمې ورځې څخه بیا دغه انکشاف شوی دی دغه ښکاره کړي دي چې دورې غوښه او دورې په غټ مقدار سپلای کېدله بلکل چې د غوښې او دغسې سالن نور دغه ته د چرګې علاوه مې بلکل خوا نه ورځي او په شک غوندې کښې یم. او داسې به ډېر خلک وي چې کوم دلته د ترنور سره نږدې کوم ریسټورنټس او هوټلان و د هغې بیف پلاو کړایانې او کبابونه. خو بهرحال الله دا صحیح مسلمانان کې موږ په مسلمان ملک کښې او دغسې د خرو غوښې په دنیا ځایو کې داسې برآمد شوي دي خو پکار ده چې د دې پر خلاف ډېر سخت ګامونه پورته کړي حکومت وخت او دغه کم ذمهواره اداره چې د اسلام آباد فوډ اتارټي او په بازارونو کې د غوښو خوړلو سره ډېر خیال وکړي. دال سبزي دا د صحت لپاره ډېره ښه ده خو د دغه غوښو باندې باور هم نشته او بلکل یې مه خورئ او الله هم خوشحاله آباد لره چې هر ځای